واوروره څو ځل مې درته ویلي دې نمبر ته زنګ مه وهه دا د کور نمبر ده بیا زنګ به نه وهې دې نمبر ته السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر په خیر څه جوړې طبیعت خو چیرته کې دلته کې نه راسم ده کېنه څنګه خیر په خیر طبیعت به ښه ده څنګه واله که بیخي دې درکه نه لګېږي بیا دې لکه څه خرګوټ سوی دی تاسو چې خرګوټ نه شي که نه کار دې پیدا نه شي خدای راسي که ما پوښتنه وکړي ګوره ولا ښه یم همدلته یم خو په یو غم اوښتی یم څه شي غم د خدای د خیر کې ولې د موږ د کور نمبر ده که نه یو ځناور ده داسې یو زنګونه وهي داسې یو زنګونه چې نه شپه ګوري او نه ورځ ګوري خو ورسره خبرې وکړه ورته ووایه چې دا نمبر د کور ده خو شل ځلې مې ورته وویلې نه منې او بیا هم په عذابوي دې سره اوس څه شی وکړو ښه یاره د ده په وړو کې ما ته دومره تیږه ښکاري که نه کاڼه نه ده ښه غټه تیږه ده داسې چل وکړه ته ما ته دا نمبر راکړه ته نور ته خلاصه بلا دې ته خلاصه ده خو چې کله مې درته وویلې که نه بیا زما خواته راشه چې بیا کار درته وکړم کاره دې ته برید ته راغلی برید ته بېغمه وساتې دا ډېر وخته موبایل ته کارډ نه و جمع شوی اوس به زه خوښ سمه زنګونه وهي اوس به دې خوښ شمه دی قرار بی قرار یم راشه چې تنها یم بیار یم نمبر خو نابلده دی الو قرانه الو څنګه یې ښې په خیر یې ښه جوړې جوړه یې ښې ته خپله ښې خو خبره داسې وه که نه چې هلته مې په ما باندې مور و پلار پوه شوي وو هغه نمبر ته نور زنګ مه وهه او ما ته زنګ راوهه ښه بس همدې نمبر باندې دا د سره ثبت ښه په همدغې نمبر به تاله انشاءالله تعالی زنګ وواما او ګرانه خبره واوره دلته مې مور را روانه ده ښه ته داسې چل وکړه چې زه بیا تا ته وروستو زنګ وواما چې زه بیا تا ته وروسته پرې زنګ ووامه که نه هر وخت به زما موبایل کې پرتې زما خو نه خوښېږي خو بیا هم که نه موبایل کې به مې پرتې 2.5 والا ښې ویم 500 به خو در ولېږم 0 والا به خو در ولېږم غونچهګل ماما خو شته دی هغې نه به په کم شو دا واده ودرېږه د شینخالۍ له زنګ ووامه چې ګپ ورسره ولګو واه صبر وکړه ښه نن هم درنه اخري کاټ وه بیا به په ما کاټونه پيشو بیا به زه ستا خوښ شم ودرېږه الو ګرانه څنګه یې ښه یې جوړه یې چېرته یې ګرانه وله ملګرو سره تللی یم هوټل ته او اوس راته چرک مخې ته ایښی دی ولا زه مې ماته ورور په پالنګ باندې پرته یم ښه ګرانه داسې به وکړې که نه چې سبا ته به راشې زه بیا درته ادرس درکوم په مخ ادرس باندې به راشې ما ته به مایان هم راوړې موبایل به هم راته راوړې او داسې وکړه ښه چې 500 کارټ را جمع کړه چې لږ ضرور به په کار دی ماما ته مې زنګ ووایم پاکستان ته په دواړو سترګو همدا اوس به یې در جمع کړم زه تلیفون بند کړه زه اوس لګیا یم چرک خورم په خامو جوارو مې ځان مړ کړو راځه بچو سبا به در باندې لږ پالش وکړم خدای چې هکیار وغه نورو ته زنګ ووایم چې سبا یې راوغواړم لکه سړی مې راوغلی ده چې راغی
دومره وهل ورته دومره ولې لږ پرېږدې ښه چې څه کوي چې بیا داسې څوک ونه کوي چې پردي کور ته زنګونه وړو یاره یاره دا خو به دی ته یې زه زنګ ورته وم ښه زنګ ور وهم ښه تاسو شور مه کوئ الو ګرانه ما ولیدې ښه دا څومره ښایسته ځوان یې وختي شما بس داسې وکړه ښه دې خوا ته خوا مه ځه دلته خوا مه ځه راتاو شه او دې پټو خوا ته راشه پټو خوا ته بېرته زه دلته درځمه ښه بس د پټو ته درشه بس درغلم ودرېږه ځوانه ښه په خیر یې په خیر علي ته دلته څنګه راغلی یې ځې راځې خیر خو به یې ته مې چا سره کار دی هغه شین خالي سره خو به دې کار نه وي هم خپلوان دي شین خالي ته راغلی زه راځه زه دې ورونه به خبره وره کلي کې سالو کلي کې راځه اوس به درته وښیم چې کلي کې څه حال ده اوس به د کلي حالات څه درته وښیم چې کلي کې څه حالات دي ملګرو آماده یې تیار شئ آماده یې شوټ آرډر ټیک ستړی کړم ښه خواري مې پرې وکړه درته دا چې یاد ساتي ته چې بیا زنګ ورته وم ښه څه شوې زه خو پټو کې درته ناسته یم که هلته خو هلکان ناست وو څه وایي ما ته دې لکه چې کار وکړه ته وایې وایې خدای دې دا کوزې غوندې شکل ووایه ښه مې درته ویل چې احتیاط کوه لکه چې کار دې راته وکړو ته ځان باسه ځان خدای پاکه ځان داسې کار مې در سره وکړو بچو خانه چې یو 2000 روپۍ مې په موبایل کې پرتې دي او لږه مې دا چې بیا څوک داسې کار ونه کړي زه چې زول کنو